صادق صاحب ګناه مسلمانېږي چې ثواب په هوش کې راشي او پیغله مقدسه چې نشه په جوش کې راشي او تګې زړه سیراب د عبادت د سرچینې شي او بیا د محبت دپاره زیږنده سینې شي د نوي پیغلتوب د مقدسې فرښتې نه ما ټول تفسیر راوړی د قرآن د ترجمې نه نه زه خوږ اواز نشم کولی زه داسې چې ووایم سرجي تاسو دواړو ته ټولو ملګرو ته یو نظم ډالۍ کوم چې د نوي پیغلتوب د تقدس له کیفیته د نوي پیغلتوب د تقدس له کیفیته اذان وشو بیرته د راستونکو مزیته تازه دې د ایمان الوت له راکړه د وزرې تازه مې د وحدت د شونډو وخوړې شکرې شاکر صاحب تازه مې د خپل رب سره بتا وکړې خبرې تازه دې مسلمان کړم د مینې پیغامبرې د نوي پیغلتوب نشې راتلمه میخانې له اذان د میکدې راغی او لاړم سجدې له نو څنګه دې اوبرنګه غاړه راکړه مسلمانې نو څنګه دې رازېږم د سینې کړه را روانې نو څنګه دې هوس د خال رڼا کړه تورې سکڼې نو څنګه دې کافر شراب روا کړه شرابڼې د نوي تقدس د پیغلتوب له جام د کړنګه دا ولې میکده شوله بې هوشه ړنګه بنګه صادق صاحب ګناه مسلمانېږي چې ثواب په هوش کې راشي او پیغله مقدسه چې نشه په جوش کې راشي او تګې زړه سیراب د عبادت د سرچینې شي او بیا د محبت دپاره زیږنده سینې شي د نوي پیغلتوب د مقدسې فرښتې نه ما ټول تفسیر راوړی د قرآن د ترجمې نه سلام مې ګرځولی فرښتو په دواړه ولو پنځه وخته مې مونځ کړی د یو نیت په تړلو سجیب توجه غواړم سلام مې ګرځولی فرښتو په دواړه ولو پنځه وخته مې مونځ کړی د یو نیت په تړلو د خدای ګزدور ګوارې د خپل ارضو سمواته چې دوه سترګو مې سا وکړه څلور واړه رکاته د نوي پیغلتوب تقدسات ورته قضا کړم چې دا مونځ قبول شوی که نه بېرته یې ادا کړم شعرونه مې د خپلې فرښتې نه زود کړي ما ډېرې شپې د خپل فکر اروت ته خلوت کړي لفظونه مې د نقد په فرښته باندې لوستلي لالونه مې د خپل فکر د کاڼو نه تراشلي د نوي پیغلتوب د تقدس ترجماني ده که نه درویش روښانه پیغله شوې شاعري